तावीज बना के नाम वतन का गले लगा के हर मुश्किल से Muskan Khan and I extend a hearty welcome to all of you. Today we are here for our annual prize distribution ceremony 2023 on the behalf of the Concept School Sawabi campus. I would like to extend a warm welcome to our chief guest Sayyid Yasir Shah and Mr. Suhail Babar and Hannan Nazim. Please put your hands together for these personalities. Indeed, this is not only the proud movement for all the wins. You have all made us so proud by showcasing your show continue to reach your end with complete dedication and hard work. Teachers are arguably the most important members of our society. They give children purpose, set them up for success as citizens of our world, and inspire them a drive to do well and success in life. लगा के बस इतना कह मेरा बेहया की बात पर ना करना एतबार रखे जो ये हाथ खुदा के कलाम पर अब तक दलील देना है अपने दिमाग में लानत है तेरी जात और अक्ल आम पर Funny comedy on teachers. Sayyid Tariq Shah, listen very carefully all of you. मेरी जिंदगी में और भी बहुत दुख देखे हैं मगर कंसेप्ट ने मुझे पूरा कर दिया जिस बात में तू रहता है दिल से زما محترم ډیر معزز خويندو مندو اصل کردار تاسو دی ګوره د خپل مور تاسو به ګوره په کور کې با د بچی په مخ کې بالکل جنگ جګړه داسې زونه نه د خپل بچو له حوصله او کرج ورکوي پکې ګوره دا مو وايي په بچو کې دا فرق هم نه کوي چې د خو قابل دی دا بچی چې کوم دی خبرې کول شي او د نشي کوله ماشوم نه اکثر سات د خپل مور په لاتي وباسي چې معمولی غلطی تو شنه زرت سپېړو باسو نه خپل بچو له کرج ورکوي کې دې چې د تاسو اختلاف هم وي منګه به ادب او احترام هم کو ورته بچو د ډېر نبی محمد صلی الله علیه وسلم د عادتو چې کله یو ماشوم ورته خبره کوله نبی صلی الله علیه وسلم ورته مخ راواړو باکېده او دغه مقابله لپاره د والدین ټول والدین د خواست دي چې په خپل ماشومان باندې د غي د بهتر مستقبل لپاره هغه له پکور کې ټیم ورکړي ځکه چې سکول کې موږ کوم ماشومان سکول ته رالیږو نو په سکول کې د هغه وګنټې زیات نه زیات اته غنټې ټیمي بسم الله الرحمن الرحیم زما سهیل احمد بابر نوم دی او د کنسپټ سکولز سیستم کې پی کې ریجنل ډایریکټر یم الحمدلله کنسپټ سکول په ټول کې پی کې په اسلام آباد ریجن کې زمونږ چې کومو 20 نه زیات ادارې دي دلته کې او یو بهترین کوالټي ایجوکیشن موږ په هغه باندې فوکس کوو موږ وایو چې د معاشرې ته بهترین انسانان ورکو بهترین چې کومو یو داسې کوپ ورکو چې هغه د ملک هم خدمت وکړي نن سبا د تعلیم بیړه چې کومو په ارزه کې غرق ده او بنیادی طور باندې علامه اقبال رحمت الله علیه چې فرمایي خشت اول چون حد معمار کج تاسو ریا مېره ور دیوار کج لکه لومړی خښته چې غلطه ولګي نو ټول کلوي اسمانه پورې چې کومو د دیوالو خيږي هغه چې کومو هغه به کوږي خو لیکن دغه شانتي د دې ماشوم بچي چې د باندې صحیح انویسټمنټ ونشي د ماشوم له صحیح تعلیم او تربیت ورنکړي شي نو بیا به د هر څور معاشره کې بیا بیکار برازي پکې او نن سبا پاکستان ته ضرورت نو داسې ادارو دی چې دی په پاکستان کې موږ یو کوالټي ایجوکیشن ورکو او د زموږ موټو د کنسپټ سکول هم دغه چې سکول جو بدلې ژوندۍ ان شاء الله زما پیرنټس هم دا درخواست دی چې په صوبه کې کم ځای کې زموږ په الحمدلله هر یو ښار کې تقریبا زموږ ادارې موجود دي تاسو کنسپټ سکول خپل بچی راولئ ان شاء الله تاسو د بچو په صحیح طریقې سره دغه به ګرومینګ هم کیږي دغه به بلوګینګ هم کیږي ان شاء الله کنسپټ سکول به د معاشرې ته بهترین افراد مهیا کوي بسم الله الرحمن الرحیم زما خانان خانم دی او د منرای اوسیدونکو ما پرفارمنس دی چې کوم دغه کو نو د دې مطلب دا چې په دې سکول کې یا د سیستم کې کوم د کاخه قابل ټیچران دي او ډېر خپل ماشومان تیار کړو او
پروګرامونه ټول موږ د دې انجوای کړو د دې چې کوم خاګي کړی د دې کوم نات پروګرامونه ورسره چې کوم دغه سي د ډرامو کوم پروګرامونه خپل ماشومان کوشش وکړي چې خپل ماشومان ټیم مزه کوي او خپل ماشومان چې کوم نو د بهتر مستقبل لپاره د هغې تیارول دي نو د دې ادارې نه فائدہ واخلي او چې خپل ماشومان د دې نه مستفید کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه د کنسپټ سکول ثوابي کیمپس منیجینګ ډایریکټر یم. زمونږ چې کوم په سکول کې سیستم دی هغه د نورو سکولونو نه ډېر مختلف دی. زمونږ په سکول کې پلینرز چلیږي د هیډ آفیس د طرف نه، نور سکولونو کې دا سیستم نشته. بل ورسره زمونږ په سکول کې چې کوم دی قرآن اکیډمي ده د هیډ آفیس د طرف نه، هغې کې چې کوم دی چې کوم واړه موږ سره په فرست کلاس کې داخل شي هغه چې 3 کلاس ته رسي نو دوی په تجوید باندې ختم القرآن کړی وي او ورسره چې کوم دی بیا چې کوم مور پلار غواړي چې مور پلار خوښوي نو هغې چې کوم دی دلته کې په خپل وړوکي باندې حفظ هم کولی شي. څرنګه چې نن تاسو ولیدو شامیر نومي یو ماشوم په قرآن اکیډمیا کې